زمونږ پوهنتون کې یو استاد و د محصلین به په دې درس باندې نه پوهېدل په دا تشریح به چې کوله نه پوهېدل محصل حق لري چې استاد د سمت نه یعنې خپله ورته نه شي ویلی ادارې ته ووایي که نه موږ یو څو محصلین راجوګ شو نیوکه مو وکړه استاد باندې چې دا موږ نه پوهېږو درس باندې دا باید بدل شي تبدیل شي بس همالته چې استاد خبر شو او زه پوهاند صاحب یم او تاسو په ما باندې انتقاد کړی انتقاد هم وکړو دا تاسو ټول ناکام وم په دې شته به ټولو ته نمرې هم کمې ورکړې وې البته په نورو مضامینو ټولو ښه درس هم ویلو نو دا ناوړه عملونه دغه چوکاټي مسایل ستاسو یاد کړم مثلا زه پوهاند یم زه پلار یم زه مشر ورور یم زه تره یم زه نیکه یم زه استاد یم زه ملا یم زه مولوي یم په د مکاتبو کې پوهنتونونو کې مدارسو کې دا عنوانونه د احترام له حد نه وروسته او د احترام له اډانې بهر هېڅ ارزښت نه لري یعنې شاګرد ته پوهاند دی د چا لپاره پوهاند دی د دې زده کوونکي لپاره که نه ته خو مسؤل یې ته معاش اخلې ته مکلفیت لرې ته استاد یې خو د همدغو زده کوونکو لپاره یې او دغه وضعیت اوس په نړۍ کې ډېر بدل سوی ډېر زیات بدل سوی یعنې په نړۍ کې یو لیکچرر یو پروفیسور صرف یو سمبول ده صرف یو تسهیل کوونکی ده او په موډرن پیداګوژي کې تعلیم و تربیه کې دا خبره کوي چې یو پروفیسور او یو استاد باید ممثل یعنی استاد به کله هم راځي او د صنف په مخ کې به تمثیل کوي لکه یو کمیډیان تر څو خپل زده کوونکی په هغه مطلب پوه کړي اوس که پوهاند او پروفیسور یا مولوي صاحب دا او هغه راځي چې زه مولوي یم زه پوهاند یم زه پروفیسور یم زه دکتورا لرم او ته چې هر څوک یې ته ما باید پوه کړې او که دې پوه نه کړم د ما لپاره پروفیسور نه یې کیدای شي د پروفیسوري دې هم له سوال لاندې ځکه چې دا په دې وروستیو کلو کې خو ډېرې پروفیسورانې خلکو واخیستې وبښئ د دکتوراوې او د عنوانونه او لقبونه خلکو واخیستل ورای وړل په وزارت کې او په نورو انسټیټوټونو اکاډمیکو ادارو کې پاس کړل او چوخه کړل ډیرای اوس دا اوس هم دستیم یعنی ډیر د دوستان زه پیژنم چې بهر کې تحصیلات کړي خو کله چې دوی سره په انګلیسي غږیږي ژبه یې نه زده یا ډیر د دوستان او ځان سته چې په داسې پوهنتونونو کې تحصیلات کړي چې هغه پوهنتونونه په هېوادو کې بیخي فزیکي وجود نه لري هلته شته نه دوی هلته هغه ترې اخیستی ده ډیګري ترې اخیستی په هر حال زه فکر کوم چې دا وضعیت بدلیدو ته ضرورت لري ځکه چې زه باید دا تقدسګرایي چې زه پوهاند یم او پروفیسور یم دا تقدسات باید موږ مات کړو ځکه چې زده کوونکی او زموږ آینده نسل موږ ته مهمه ده او زموږ آینده نسل باید په ښه ډول په ښه شکل موډرن دنیا سره معاصرې دنیا سره په اوسنیو علومو باندې سمبال واوسي نه په هغو مواردو چې ته ارادت ورته لري او ته پکې خوشحاله یې زما نننۍ پیړۍ نویو قصو ته ضرورت لري او زه انتقاد هم کوم نقد هم کوم په درس باندې درس د سوال لاندې هم راولم او کوم یې ختموم یې دا قصه تر هغو چې ته په سم ډول رانسې او درس رانه کې زه خپله د پوهنتون د استاد په حیث دا خبره کوم زه شخصا دې ته هغه یم دې ته چمتو یم چې زما په نقد زما په درس زما په لیکچر زما په متن چې زده کوونکي ته ورکوم نقد وسي او کار پرې وسي او همدا دلیل هم دا چې ډېر ځله له ما سره زده کوونکي ډېر خوشحاله دي ځکه چې هغه متن چې زه دوی ته ورکوم هغه لیکچر چې زه دوی ته ورکوم ډېر له معاصرو علومو سره له معاصرو د دوی له ژوند سره د دوی له محیط سره ډېر اړخ لګوي اما کله چې بیا له هغې مشکل سره مخامخ کېږم یعنې په اداره کې ځکه چې اداره خپل شیان را باندې هغه کوي تحمیلوي هغوی خپل سیستم تحمیلوي هغوی خپل قواعد چې پخواني دوی جوړ کړي دي یا ترتیب کړي دي او نن هغه ډېر بدل سوي دي چینج سوي دي یا حتی نن په درد نه خوري مثلا ډېر داسې مسایل شته چې زموږ په اروپونه کې نور هغه په درد نه خوري ما ته اداره وایي چې ته باید دا درس ورکړې زه ورته وایم دا صحیح ده خو یو کار به وکړم منتدا به هم درس ورکړم په دې سره پخوا کې ډېر ښه موارد دي نور ډېر ښه څه شته چې هغه باید درس ورکړم او دا مسایل باید زه فکر کوم چې دا مسایل حل سي موږ به په ډېرو مواردو کې د ځوان ماشوم او خپلو بچو او خپل راروان نسل روحیه به ډېره اوچته وساتو
او هغه ډیر زړور او ډیر باجرات انسان وي خپل استعداد او خپل هغه څه چې په دې کې دننه په وجود کې ستا هغه ډیر ښه کولی شي چې راوي باسي او په اصلاح هغه ته ځان سره ونیسي ګور ته. مننه استاد محترم. یا ستاسو نظر دغه دی چې استاد باید اپډیټ واوسي پرته له شکه یعنی په دې کې هېڅ خبره نشته په دې کې هېڅ هغه نشته هېڅ دلیل نور نشته شک نه ده پکې پاتې. مننه استاد. موضوع بیخي بل طرف ته لاړ شو. بیا به اصلي سوال ته خجالت څه زیانونه او عواقب لري؟ په اول قدم کې خو د خجالت لوی زیان پر نفس اعتماد ته ده. یعنی کله چې خجالت پیدا کېږي خجالت حالت یا احساس را پیدا کېږي دا نور زیاتي له احساسه وځي او هغه ته ورو اروایي ستونزې ته ورځي. پر نفس ټیټ اعتماد یوه اروایي ستونزه ده ګډوډي نه ده خو ستونزه ده. دا ستونزه پیدا کوي فرد ته اروایي روغتیا ته ستونزه زیږوي د بېلګې په ډول سټرس پیدا کوي اضطراب پیدا کوي او خپله د اعتماد په نفس مثلا چې یاده سره دا دویمه د هغه مسله ده د اروایي روغتیا. درېیمه د اړیکو مسله ده. ته چې خجالت احساس ولرې ته چې خجالتي یې ته چې هر چېرته شرمېږې او په هر څه کې د شرم احساس کوې نو ته څه فکر کوې؟ ته به وکولی سې اړیکه وساتې ته به وکولی سې اړیکې جوړې کړې ته به وکولی سې سبا ته یو ښه تجار واوسې ښه قراردادونه وکړې ښه خپل هغه تجارت و خپله تولید و دا موارد یا خپل حداقل خپل دروني پوتنشل دی خلکو ته یې رایه کې تبرز دا کار نشي کولی. څلورم د چې ډېر مهمه ده زه فکر کوم هغه د اړیکو په خوا کې د اروایي روغتیا په خوا کې د پر نفس ټیټ اعتماد په خوا کې خجالت د درس مسله ده. یعنی ته څنګه ته چې تشریح ونه کړې ته چې لیکچر ورنه کړې ته چې سیمینار ورنه کړې ته چې د تختې سر ته لاړ نه سې په اصطلاح ته چې د سټیج سر ته لاړ نه سې ته څنګه کولی سې یو شی زده کړې؟ امکان نه لري. ته خو دا خو امکان لري چې استاد به همیشه راځي د تختې پر وړاندې به درېږي او ته به هلته ناست یو بس څه یې چې درکوله ته به یې کاپي کوې وړې به یې ځه. دا خو اوس نن سبا خو د موډرنې تعلیم و تربیې سیسټمونه په دې اعتقاد دي چې موږ باید درسونه د شاګرد محوري کړو. یعنی ډېر ځله باید سیستم استاد یو تحصیل کوونکی محتوا هم باید موډرن وي او زده کوونکی باید ټول په دغه جریان کې چې د تدریس په پروسه کې راځي چې هغه مواد دي هغه د تدریسي یا نصاب ده استاد ده او زده کوونکی ده په دې درې واړو کې زده کوونکی اصل مسله ده. ته چې ټول فشار په زده کوونکي راولې او ټول کار په زده کوونکي کوې او ټوله محتوا به زده کوونکی په عملي شکل ترسره کړي په داسې وضعیت کې خو ته که په خجالتي واوسې ته که شرمندو که په اصلاح واوسې او مور و پلار په دې وضعیت کې ښوونځي ته رالیږلی او زه له ښوونځي تا پوهنتون ته همداسې ولیږم پوهنتون دې هم همداسې بېرته ټولنې ته راولېږي نو د تا درس و تحصیل څه ګټه وکړه؟ هېڅ فایده یې نه وه ځکه چې په تا کې زده کړه ترسره شوه اما په تا کې بنیادي تغیرات رانه وستل او هر هغه زده کړه چې تغییر رانه ولي زده کړه نه ده. ډېر مهم شی دی پرته له شک. ډېر مهم شی دی. مننه استاد محترم. ماشومان څنګه د خجالت څخه خلاص کړو؟ رای حل چی؟ زه فکر کوم چې دا کار ډیر ساده او ډیر اسانه ده. په اول قدم کې کورنۍ په دې برخه کې ډیر نقش لري. ټول هغه چوکاټونه هغه رواجونه هغه خپل دروني تمایلونه هغه شخصي سلیقې او هغه څه چې د دوی په کورنۍ کې له پخوا وه او هېڅ ګټه یې نه ده کړې او زاړه سوي هم دي ذاتي حتی د ورستېدو تر حده پورې رسېدلي دي هغه د په خپلو بچو د تربیې په نامه نه تپي. هغو ورستو باورونو او فکرونو ته د تربیې او د تعلیم نوم نه ورکوي او په خپلو بچو د نه تپي. یو مورد. دویم مورد زموږ معارف او پوهنه زموږ ښوونځی زموږ مدرسه زموږ په مسجد کې د درس پروسه یا تدریس پروسه بنیادی بدلون ته ضرورت لري. زموږ ښوونکي زموږ مدرسین او هغه معلمین چې زده کوونکو ته درس ورکوي حتی د پوهنتون تر کچې باید خپل ځانونه بدل کړي خپل ځانونه د استادان کې ښوونکي دي کې علل خصوص که د ارواپوهنې رازونه د ارواپوهنې علم زده کړي ورسره او د دوی د تشویق د دوی د پیاوړتیا
د دوی د ودې او د دوی د رشد په برخه کې له دې تکنیکونو او سیستمونو نه کار واخلي زه فکر کوم دا به ډېر د خلاقیت د خجالت د له منځه تللو او د پر نفس د اعتماد په برخه کې کومک وکړي دا د هغه اړخ څه د ښوونځي اړخ څه درېیم هم د رسنیو اړخ ده زه فکر کوم همدا اوس هم موږ په رسنیو کې ډېر ځله د ماشومانو ژوند د ماشومانو کړنې د ماشومانو چارچلند د ماشومانو تهدید او لیدلوری هغه څه نه ده چې موږ اړتیا ورته لرو زه فکر کوم چې رسنۍ په دې برخه کې نقش لري ونډه لري چې د خپل سیاسي پروګرامونه چې د اویا اتیا په سلو کې نشرات سیاسي دي دا د لږ راولي تعلیمي دي کې لږ د راوړي تربیتي دي کې ځکه چې موږ په ډېرو مواردو کې متوجه سوي یو چې دوی ډېره ګټه هم نه ده کړې یعنی موږ په داسې وطن کې چې څو لسیزې جګړه تېره سوې ده زموږ نیمه برخه نشرات باید کمیډي طنزي هغه یوه غټه برخه یې باید ښوونه او روزنه او یوه برخه سیاست هم بالاخره روان ده هغه به هم کېږي اما زموږ وال چې دي هغه ډېر سیاسي هغه لري یعنې بېګا ما یو ټلویزیون سره مرکه درلوده د نشهیي توکو په اړه موږ 15 میلیونه معتاد لرو په افغانستان کې اما د رسنیو په کچه موږ هېڅ هم نه ورته لرو هېڅ موږ یوه خاص مشخصه خپرونه په ملي تلویزیون کې په ملي راډیو کې په هېڅ چېرته هم نشته په شخصي تلویزیونونو کې هېڅ چېرته هم نشته هغه د نړیوالې ورځې چې راسي د نشهیي توکو بیا یو گزارش سره جوړ کی یو 2-3 دقیقې یو خبره نشر سي خلاص سي اما په دې برخه کې عامه پوهاوي ته ضرورت ده همداسې د شرم او د خجالت په اړوند زه په دې نظرم چې موږ باید کار وکړو ګڼې خپرونې او ګڼ پروګرامونه باید میندو پلرو ته جوړ کړو چې په لرو پرتو سیمو کې میندې او پلرونه او ښوونکي واوري او هغه په خپلو کورنیو کې او په خپلو مکتبونو او ښوونځیو کې چېرته چې دوی درس ورکوي هغه پلي کړي او خپل او زده کوونکي کنټرول نه سرکوب نه پوچق نه محدود نه راپورته یې کړي ورته ووایي چې راپورته سئ او له خپلو استعدادونو او له خپلو وړتیاو کار واخلئ څلورم مورد هم زه فکر کوم چې د معرف وزارت یا په ټوله کې د دولت مسؤلیت ده چېرته چې ماشوم وهل کېږي ټکول کېږي دا د دوی واجبه ده مسؤلیت یې ده چې پوښتنې وسي چېرته چې ماشومان له تاوتریخوالي لاندې راځي ناوړه استفاده ترې کېږي مثلا په ځینو لیلیو کې دا باید نظارت ولري په دولت او که چیرې هم داسې پېښې کېږي چې استادان یا مدیران یا هغه څوک چې د شپې هلته پاتې کېږي هغه داسې استفادې کوي له ماشومانو نه ځکه چې دا تر ټولو لوی علت ده د شرم او د خجالت دا باید په دوی کې حل سي زه په دې باور یم چې شرم او خجالت او همداسې نورې عاطفې دا زهرجنې عاطفې دي او دا موږ ته زموږ ښوونځی زموږ ټولنه زموږ رسنۍ زموږ کورنۍ زموږ همزولي په موږ کې انسټالوي کله چې دا په موږ کې انسټال شول یعنی دغه منفي زهرجنې منفي عاطفې موږ نه نور بیا د سلامتۍ او د روغ په ځانګړي ډول د اروایي روغتیا ته منسته زه فکر کوم چې دغه زهرجنې عاطفې چې اوس ما وروستی عنوان ورکړ موږ باید په دې پوه سو چې دا زهرجنې عاطفې دي او هر څومره زر چې امکان لري او شونې ده له خپلو بچو نه لرې دا دقیقا د نشهیي توکو په څېر یو زهرجن څه ده چې موږ باید خپلو ماشومان نه لرو استاد محترم زیاتره شاګردان ما کتلي دي چې د ورځې لخوا مکتب ته ځي بیا چې راشي مدرسې ته ځي بیا 2-3 کورسونو ته هم ځي ستاسې په نظر دا څنګه پرېکړه ده د کورنۍ د ماشوم په مقابل زه فکر کوم چې په هر چېرته چې تاسو وګورئ اوس خو د پوهنې وزارت هم د مولوي صاحب پکې ناست ده یعنې هغه نصاب چې اوس په مکتب کې هم تطبیق کېږي په کافي اندازه دیني علوم پکې شته دیني هغه څه چې موږ له دیني اړخه ضرورت ورته لرو هغه پکې تر زده کوي اوس ضرورت دې ته ده چې زموږ زده کوونکي زما دا خیال ده چې په ځانګړي ډول تنکي ځوانان او ماشومان باید لوبو ته پرېښودل شي دوی باید ډېر نور موارد زده کړي مثلا په جاپان کې یا په نورو هیوادونو کې تر ډېرو لومړیو صنفونو پورې هغه نشته درس و کتاب نشته هغوی ته ابتدایي د ژوند مسلې ورښیي مثلا څنګه له سړکه پورې وځو
مثلا څنګه کله چې ساکټ له دیواله راباسو اول باید یو لاس په ونیسو بیا په دې بل راکش کو یا مثلا په هالند کې ماشومانو ته دا درس ورکول کېږي چې کله تاسو سهار له کور راوځئ یوه برقي هغه باید ګل کوي یوه برقي منبع په اصطلاح مثلا په تشناب کې برق لګېږي ته چې له هغو بېرته ورځې کور ته هغه لګېږي هسې لګېږي دا ګل کا تاسو فکر وکړئ مثلا په هغه وخت کې ارزیابي کړې وه چې 40,000 ماشومان دي په وړکتون کې په ابتدایي دوره کې 40,000 ماشومان چې هره ورځ یو برق ګل کړي هره ورځ یا یو یخچال راوباسي یا مثلا وتو راوباسي یا مثلا یو چارجر راوباسي یو تلویزیون راوباسي له برقه او دا انرژي سیف سي یا حفظ سي دا دولت ته څومره ګټه کوي زه فکر کوم چې زموږ ښوونځي له دغسې مسایلو سره باید په کور کې هم ډېره ګټه کوي اسامه پرته له شکه کورنۍ یعنې پلار خو زیاتره پلارونه یا مشران یعنې ډاروي ورته وایي چې دغه کې لاس مه وهه مثلا ګروپ مه ګل کوه چې شاید برق دې ونیسي دغه ترس او دغه ویره د ماشوم په زړه کې اچوي خو موږ خپل بچیان ډارو که نه کاش موږ ورته ووایو چې منډه مه وهه چې ولیږې د بوټو هغه د بندونه دې خوسې دي موږ باید ورته ووایو چې بندونه یې وتړی بیا منډه کړه موږ باید ورته ووایو چې بچی دا لاین دې چې راویسته دغسې راباسه دا مه ورته وایه چې مې راباسه دا مه ورته وایه چې منډه مه وهه هغه وهي منډه لاین هم راباسي طریقه یې ور زده کړه شیوه یې ور زده کړه او دا خو امکان هم نه لري چې ته چې یو چا ته ووایې مه کوه هغه خو مه کوه خپله دا معنا ورکړي چې یعنې هغه نور هم ورته تلوسه یې ورته پیدا کړي زیاتره ماشومان چې مه کوه هغه همغه کار کوي دا انساني خاصیت ده ښه یعنې د انسان داسې یو خاصیت لري چې هر څومره یې ته منې کوي هغه تلوسه یې ورته پیدا کېږي نو ښه خبره ده چې ځینو مسایلو مواردو کې موږ انسانان منع نه کړو ځکه چې د ستونزې لامل ګرځي